سفر کې مو ډېر ماښامونه راوښلي، ادب د طالبانو محفلونه مو پرې ښکلي، د مینې او خلوص ګلونه یې شیندلي، نغمه نغمه مزاج ته یې لاسونه پړقېدلي، مرۍ مې خوږه کېږي چې هغو رایادوم، د دواړه میدان مې د پښتو رایادوم. ډېر ښه. د زړه ذهن دنیا یې د شرونو نه وپاکه، خاطر پکې ګډلو نفرتونو نه بېباکه، د حقې ملګرتیا یې کړه د قام و غم خوراکه، تر مرګه پکې نه وو د ټولنې اشتراکه، د وخت ستونزو ته کلک درد د زلمو رایادوم، د دواړه میدان مې د پښتو رایادوم. ډېر فخر پرې کومه ځکه دواړه سترګولو، ډېر فخر پرې کومه ځکه دواړه سترګولو، ختلي د یارۍ کړه ټول یارانو برابر وو، اخستې د حمزه او د خوشحال پاخه اثر وو، د کلي ګرمېغۍ د رواجونو نه خبر وو، هر درد یې د دردمندو پښتنو رایادوم، د دواړه میدان مې د پښتو رایادوم. امت او ګلزار دواړه ښه رښتوني انسانان وو، امت او ګلزار دواړه ښه رښتوني انسانان وو، هر وخت یې په زمونږه محفلونه پرې ولاړ وو، پښتو باندې مین وو، د پښتون قام خادمان وو، زمونږه د ټولنې دغه دواړه سرخیلان وو. سپین روبي مشران چې د جرګو رایادوم، سپین روبي مشران چې د جرګو رایادوم، د دواړو میدان مې د پښتو رایادوم، د دواړو میدان مې د پښتو رایادوم.